او امارت چې څه کوي دوی ته دا یقین ورکوي چې امارت یې ستاسو په ګټه کوي. ورې تاسو څومره جرمونه په افغانستان کې سیمه ټولو ته معافي وکړه که بد اراده درلوده نن د هغه راکشوله یو په یو باندې بې اعدامه ولګوه، لکن نن د هغو پر بچانو باندې موږ رحم کوو. د نورو یتیمانو سره یو ځای د دغو یتیمانو ته هم تاسو پیسې ورکړئ، معیوبینو ته پیسې ورکړئ. د هغه زموږ خلک دي. کافران کوشش کوي په موږ کې نفرت واچوي. دا د کافرانو کوشش دی چې په موږ کې به اختلافونه راولي. آخر کې تاسو ته بیا مبارکي وایم. اللهم دا سعی او کوششونه قبول کړه. الله دې د دې مجاهدینو خدمتونه قبول کړي. او دا خاص وخت بیا خصوصي مبارکي وایم د ټولو د الله مبارک شي. نو زم دا ډېر وخت نیم راغلی دا خاص وخت دغه مې بانه وګڼل، بس تاسو نو دغه زما پر راتګ باندې حساب کړي. الله جل جلاله دې د سلازي سي داسته مخاواب ولې ولا مست خدای دې خیر درکړي. خلاف هم راشي یو مشر به د غندي دی چې دا نه دی قابل سړی داسې به کوي دې چې ما د کوي به امارت څوک مون پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کې، څوک په بل لباس کې کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت پر ختم کړي دا نظام. او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي. د علماو ترمنځ به اختلاف راځي، د مجاهدینو ترمنځ به راځي، د پیرانو ترمنځ به راځي، د خلکو ترمنځ به اختلاف راځي. یو اختلافي مسله به راپورته کوي. اول می خبره دا ده چې د امارت چې کوم حکم راغلی ټول هغه د شا درېږي، بس هغه په مقابل کې چې څوک ممکن نظر ښکاره کوي هغه ته اجازه مه ورکوي. د امارت د فرمانونو د حکمونو مثبت اړخونه بیانوي، منفي مه بیانوي. دشمن د دې نه بد استفاده کوي. او د امارت باندې چې اعتراض کوي، امارت ته نصیحت کوي، کوشش وکړي چې پر عام منبر باندې مه کوي. پر عام منبر باندې د خپلو مشرانو عیبونه مه بیانوي، د امارت عیبونه مه بیانوي. ورسئ په کوم مشر کې چې مو عیب لیدلی وي د هغه سره یوازې کښېنئ، بس هغه عیب ورته ووایاست تاکې دا عیب شته. په عمومي سطح کې یو نقصان لیدلی وي د امارت مشر ته یا په خپله ورسه یا د یو خطه په ذریعه باندې ولېږه که دا نقصان شته. خو پام کوه د منبر او په عامو محضرونو کې مه بیانوه. دشمن د دې نه بد استفاده کوي. خپل وحدت وساتي. کوشش وکړي د دې شریعت په ضد باندې دنیا کوشش کوي چې د خلکو ذهنیت خراب چې د شریعت آینده خرابه ده. دیموکراسي ورته تعریفوي، د دیموکراسي تبلیغ ورته کوي. کوشش وکړي خلکو ته پر شریعت باندې ذهن ورجوړ کړي او خلکو ته د شریعت فایدې بیان کړي. شل کاله په افغانستان کې د غربیانو چې کړي دي د خلکو پر ذهنو باندې بد اثرات کړي دي. تاسو کوشش وکړئ چې د ځوانانو ذهن جوړ کړئ. حیوان په حیث باندې استعمال کړه. د ښځې دپاره د حیوان او د انسان فرق مه کوه. دا ستا حقوق دي. نن به دا غربیانو چې حقوق ورښځو تور کړي دي دغه حقوق نن غواړي. دا د ښځو حقوق دي، دا بشر دوستي ده چې غرب یې غواړي. د غرب خلاف به علما مقابله کوي. دا د دې د دیموکراسۍ خلاف به علما مقابله کوي. دا نن علما و چې دلته دیموکراسي په ځکه نه نشته. دا نن علما و چې نن دلته د غرب بیړۍ ورغرقه کړه. دا نه ده. دا مجاهدینو چې پرون قرباني ورکړي دي نن به هم قربانۍ ته روان دي. ما ودی ټول مالم غربیانو ته موږ دا وایو 20 کاله در سره جنګېدلي یو، 20 کاله به نور در سره جنګېږو، بلکې دغه ځای دا پر دغه ځای باندې خلاصه نه ده.
من په دې ځکه کې د الله دین راولو شریعت راولو دا پر دې باندې نه د خلاص شوی چې موږ رالو بس کابل مو ونیوي په ولایتو کې کښېناستو په چوکۍ کې بناستو تور وشنې به خو خبره ختمه نه نه اوس موږ عملا شریعت راولو موږ د الله حدود نافذو دا به ته وایې چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چې په ډبرو ولې سبا به موږ د زنا حد تطبیق کوو په عام محضر کې به ښځې په ډبرو باندې موږ رجم کوو بیا سبا به موږ د الله حدود نافذو په درو باندې به وهل کو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي پر دې هر یو به ستا مقابله روانه وي تم د انسانیت ته نجات دعوه زه هم د انسانیت ته نجات دعوه تم د ټول انسانیت دعوه کوي چې زه آزادوم زه هم کوم زه د الله په نمایندګي کوم چې د شیطان په نمایندګي کوي الله ان حزب الله هم الغالبون دا د الله حزب غالب دا د شیطان حزب کامیاب دا یو د شیطان حزب دی یو د الله حزب دی د الله حزب الله ته خلق دعوت دی چې هغه علماء کرام او دا د شیطان حزب چې دی دا د طاغوت حزب چې دی هغه به خلق کفر دیموکراسي غربیت دې ته دعوت دی تاسو دا بددان سره فرضوي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين تر هغه وخت به د الله عبادت کوو د څو چې مرګ راته راځي تر هغه وخت به پر دا دین باندې دریږ ګورئ دا خو اسانه دی انقلاب خرابي کافران مات شو خو اوس مهم دی د استقامت دی پر دا دین باندې ودرېږي او دا خپل دین وساتل شي دا خپل عقیده وساتل شي دنیا دا کوشش کوي چې تاسو صدا دا خزانه در سواخ ذهن مواړي کوری کوشش کوي استقامت نه پاتې نشي کوئی مارا دنیا د شرم توجه ده د شذو حقوق نه دي مراعات د شذو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده فرمان مصادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شذو سره کیږي دا نظامونه ټول چې دي هیڅ د شذو حق نه دی ورکړي ښځه په زور باندې مور کوه د ښځې مهر مخوره ښځه په نکاح مه مجبوره کوه کونډه په زوره مه په نکاح کوه ښځې ته میراث ورکړه د ښځې حقوق مه ضایع کوه دا موږ فرمان صادر کړی دی علما اوس پر هغو باندې شرحې کړي دي کتابونه یې جوړ کړي دي په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرحې او دا فرمان راووځي علما وویل چې موږ د الله څخه داسې غوښتل چې په افغانستان کې الله داسې یو نظام راولي چې د دې مسلمانانو د حقوقو بالخصوص د ښځو د حقوقو دفاع وکړي نن الله راوستی دا نظام دا د اوس د خلکو حقوق په ګوته کړه تا دغه حقوق چې تیر کړې چې ښځه بې عفته که ښځه بې حجابه که ښځه بې عزته که پر دې باندې د اسرائیلو ظالمانه بریدونه روان او د دې تر شا هغه ظالم چې د دنیا د بشریت ټیکهداري پر غاړه اخیستې ده هغه د دې په حمایت کې ولاړ دی هغه د پیسو مرستې د اسلحو مرستې د فوج مرستې دا اوس تاسو ولیدله چې د اسرائیلو په حمایت کې پر یمن باندې بمباري شوه او غواړي چې د یمن په حمایت کې په ټول منځني ختیځ کې یعنې د عربو په مځکه کې غواړي ټول عرب در برید لاندې ونیسي خدا نن بشر دوست دی دا هغه د بشریت د حقوقو ټیکهدار دی په افغانستان کې تاسو وینئ
بشریت قدر و احترام چې په افغانستان کې وشو، په افغانستان کې دی ظالم، دی خونخوار، دی سفاک، دی ظالم چې نو هغه ظلمونه یې وکړل. 20 کاله پر افغانستان باندې په دې ورنه تللی چې افغانستان نسل یې له منځه وړی وای. الله د ناکامۍ او شکست سره د سخت مقابله سره مخ کی. 20 کاله چې هغه ظلم نو هغه وکړي. 20 کاله وروسته تاسو ولیدل په دې 20 کاله کې چې د دې ظالم، د دې خونخوار سره څوک ولاړ؟ هغه ځوان څخه خلکو سره ولاړ، دوی لاسونه کول، دا یې سترګې وې، دا یې پښې وې، دا یې لاسونه وه، په دې په ځلا باندې ظلم کاوه. او دا هغه خلک وه چې زموږ پر دې مجاهد، پر دې مؤمن، پر دې مظلوم ولس باندې سخت ظلمونه یې وکړل، پر دې کافرانو په حمایت کې وکړل. دې کافرانو وکړل 20 کاله. خو لیکن دغه مجاهدین دي، دغه علما دي، تاسو نن رحم وګورئ، نن شفقت وګورئ، نن انسان دوستي وګورئ چې دغه د انسانیت دوستان دي، که هغه د انسانیت دوستان. په دې اوسه کې په ټوله دنیا کې یو سړی دا وایي چې دې ظالمانو خپل دشمن د دغه بندخانې کې په دا مجاهدین چې ولي د مطلب کوبا ګوانتانامو کې یو بندي د افغانستان د دلته 2 بندیان دي د امریکایان. اوس موږ ته وایي زموږ امریکایان روغ سالم رایله کوي، موږ بندي روغ سالم رایله دا ولې رایله کوي؟ ورته د هغه وخت څخه دې در دې اوسه پورې، یعنې در دې اوسه پورې هم ستا ماتونه ورته کړي، مګر ستا هغې ټوله برباد کړه چې ستا سره یې خدمت کاوه او موږ یې وژلو. نو بس ستاسو په وژلو باندې په امریکایان خوشحاله کېږي، کافرانو خوشحاله کېږي، خو تاسو موږ راوژنو. دا زموږ موږ قاتلان دي. یو ځای په مسجد کې را سره اوسېږي، په کلي کې را سره اوسېږي، هېڅ نه ورته وایي. عفو مو ورته کړې ده، عفو مو عملي کړې ده. زه د دې مجاهدینو سره ډېر خوشحاله یم، الله دې جنتونه ورکړي چې د دې عفو د فرمان یې پوره اطاعت کړی. دغه نظام دی، دغه انسان دوستي، دغه بشر دوستي ده. دا بشر دوستي ده، دغه د علماو نظام دی، په سترګو باندې ورته وګورئ. دغه د مسلمانانو نظام دی، په سترګو ورته وګورئ. دغه 2.5 کاله د علماو نظام راوستلی دی، د مجاهدینو طالبانو نظام راوستلی، دغه د علم نظام دی. تاسو وینئ په ټول افغانستان کې هېڅوک چاته ضرر نشي رسولی، په تمام افغانستان امن امان، یو څوک د چا خلاف نشي کولی، څوک چاته تیزه خبره هم نشي کولی. بشر دوستي خدا، انسان دوستي خدا. الله پاک دا حضر مجلس ټول وبخښي، یا الله جنت الفردوس پاک، یا الله دې ټولو ته په دې ثواب کې پوره برخه ورکړي. یا الله پاک دا مجاهدین وبخښي، خدای پاک دې ته جنت الفردوس ورکړي. یا الله زموږ ټول شهیدان وبخښي، خدای جنت الفردوس ورکړي. یا الله زخمیان مو جوړ کړي. یا الله پاک زموږ په مور پلار باندې ورحمېږي. یا الله دا نظام اسلامي نظام په خپل حفاظت کې وساتي. یا الله زموږ ټول مسؤلین اصلاح کړي. یا الله ما اصلاح کړي. یا الله په ما باندې نور اصلاح کړي. یا الله زموږ مسؤلین اصلاح کړي. یا الله په دې نور اصلاح کړي. یا الله موږ ته هدایت وکړي، په موږ باندې نور ته هدایت وکړي. یا الله د دنیا ټول مسلمانان د کفارو د ظلم خلاص کړي، خصوصا یا الله د فلسطین مسلمانان خلاص کړي. یا الله پاک حفاظت وکړي. یا الله پاک د اسرائیلو ته سخته سزا ورکړي. یا الله پاک قوتونه ټول مات کړي. یا الله پاک دنیا کې ټول مسلمانان محفوظ کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد.